لا بني اسرائیلو د غلامۍ تر پیټي لاندې نارې او فریادونه کول او د مرستې نارې الهي دربار ته ورسېدلې. خدای جل جلاله یې نارې واورېدلې او هغه عهد او تړون چې له ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام سره یې کړی بیا یې په نظر کې ونیو. یو ورځ موسی علیه السلام په مدین کې د خپل خسر رمې سره ولي. رمې په دښته کې ډېرې لرې بوتلې تر څو چې کویتور ته ورسېد. دلته موسی علیه السلام یو بوټی ولید چې اور پرې بل دی، خو بوټی تازه پاتې دی او نه سوځي. د بوټي له منځه الهي غږ پرې وشو، موسی، ای موسی. د حضرت موسی علیه السلام کیسه. د انبیاء علیهم السلام سیرت. بسم الله الرحمن الرحیم. پخوا حضرت یعقوب علیه السلام د وچکالۍ او لوږې له وجې له خپلو زامنو سره مصر ته هجرت کړی و. له هغې زمانې څخه 400 کاله تیر شوي وو. په دغه موده کې حضرت یعقوب علیه السلام د هغه علیه السلام زوی حضرت یوسف علیه السلام، ورونه او د دوی د زمانې ټول خلک وفات شوي وو. خو نسل یې ډېر زیات شوی و. د بني اسرائیلو شمېر ورځ تر بلې زیاتېده. همدا و چې له دوی څخه یو لوی قوت جوړ شو او په هغه ځمکه کې خپاره شول چې دوی ته ورکړل شوې وه. ډېر کلونه وروسته یو نوی پاچا د مصر پر تخت کېناست. هغه دا نه منله چې یو بني اسرائیلي یعنی یوسف علیه السلام ټول مصر د وچکالۍ په وخت کې ژغورلی و. یو ورځ پاچا خپل وزیرانو او مشاورینو ته وویل د بني اسرائیلو شمېر تر موږ مصریانو ډېر دی او د دوی قوت نسبت موږ ته زیات شوی دی، نو باید یوه لاره وسنجو چې د دوی د لا زیاتېدو مخه ونیسو. داسې نه چې د کومې جګړې په جریان کې دوی زموږ له دښمنانو سره یو ځای شي او زموږ پر خلاف جنګ وکړي، داسې نه چې پر مصر قبضه وکړي. په پای کې پرېکړه پر دې وشوه چې بني اسرائیل خپل غلامان کړي. مصریانو بني اسرائیل خپل غلامان کړل. پاچا پر دوی څارونکي مقرر کړل تر څو اجباري کارونه پرې وکړي. مګر هر څومره چې به پاچا پر بني اسرائیلو ظلمونه کول، په هماغه اندازه به دوی زیات او خپرېدل. په همدې خاطر له بني اسرائیلو څخه د مصریانو ډار او ویره ډېرېده. نو مصریانو په ډېرې بېرحمۍ سره د بني اسرائیلو پر وکو د درنو کارونو پیټي وراچول. ژوند یې ورتریخاوه. د خښتو پخونې او د بزګرۍ سخت کارونه به یې پرې کول او ډېر ظالمانه چلند یې ورسره کاوه. د غلامۍ له کړاو عذاب څخه بني اسرائیل تر پوزې راغلي وو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. د دې وروسته پاچا خپلو کسانو ته امر وکړ چې د بني اسرائیلو نوي پیدا شوي زامن د نیل سیند ته ور وغورځوئ، مګر لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ. په هغو ورځو کې یوه بني اسرائیلۍ ښځه حامله شوه او یو زوی یې وزېږاوه. ښځې ته دا ماشوم خاص ښکاره شو، نو له مصریانو څخه به یې پټ پاله. ماشوم چې 3 میاشتنی شو، نور ښځې ته د ماشوم پټول ستونزمن شول. نو له وښو جوړه شوې یو ټوکرۍ یې راواخیسته او د ونو په کڼو یې وپوښله چې اوبه تېرې نه کړي. بیا یې پکې کوچنی زوی کېښود او د نیل سیند غاړې ته یې یوړ او د لوښو په منځ کې د اوبو پر سر خوشې کړ. د ماشوم مشره خور لرې درېدلې وه او ورپسې کتلې چې څه ورپېښېږي. په دې وخت کې د فرعون له کورنۍ څخه یوه ښځه د ځان مینځلو لپاره سیند ته راغله. ناڅاپه د هغې سترګې پر یوه ټوکرۍ ولګېدې. د ټوکرۍ سر یې خلاص کړ، ګوري چې په ټوکرۍ کې یو کوچنی هلک دی او ژاړي. د ښځې زړه پرې وسوځېد او ویل دا ماشوم له بني اسرائیلو څخه دی. نو دغه ماشوم یې خپل زوی وګاڼه او د موسی نوم یې پرې کېښود. ډېر کلونه تیر شول
حضرت موسی علیه السلام غټ شو. یو ورځ د خپلو قومیانو د لیدلو په هیله له قصره د باندې ووت. په خپلو سترګو یې ولیدل چې بني اسرائیل د اجباري کارونو تر پیټې لاندې دي. په دې جریان کې ګوري چې د خپل قوم یو سړی د یو مصري له لاسه وهل خوري. موسی علیه السلام چې شاوخوا وکتل او څوک یې تر سترګو نه شول، نو پر مصري یې وار وکړ او مړ یې کړ. بیا یې مړی تر ریګو لاندې پټ کړ. دا خبر ډیر ژر د مصر تر پاچا پورې هم ورسید، نو هغه د موسی علیه السلام د وژلو اراده وکړه. حضرت موسی علیه السلام له مصر د مدین ځمکې ته هجرت وکړ تر څو ځان د پاچا له شره وساتي. کلونه تیر شول، خو لا بني اسرائیلو د غلامۍ تر پیټې لاندې نارې او فریادونه کول او د مرستې نارې الهي دربار ته ورسېدلې. خدای جل جلاله یې نارې واورېدلې او هغه عهد او تړون چې له ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام سره یې کړی و، بیا یې په نظر کې ونیو. یو ورځ موسی علیه السلام په مدین کې د خپل خسر رمې سره ولي. رمې په دښته کې ډېرې لرې بوتلې تر څو چې کویتور ته ورسید. دلته موسی علیه السلام یو بوټی ولید چې اور پرې بال دی، خو بوټی تازه پاتې دی او نه سوځي. د بوټي له منځه الهي غږ پرې وشو: موسی، ای موسی. موسی علیه السلام وویل: زه حاضر یم. الله جل جلاله ورته وفرمیل: نور مه رانږدې کېږه او خپلې سپلۍ دې وباسه، ځکه پر کومه ځمکه چې ته ولاړ یې مقدسه او پاکه ده. زه ستا د نیکونو ابراهیم، اسحاق او یعقوب خدای یم. ما د یعقوب د نسل یعنی د بني اسرائیلو حال لیدلی دی. د دوی په ظلمونو او کړېدلي حالت خبر یم، او اوس به هغوی د مصریانو له منګولو څخه خلاص کړم. هغوی به له مصر څخه وباسم او یوې پراخې او له نعمتونو ډکې ځمکې ته به یې بوزم چې شیدې او شات پکې پرېمانه دي. ای موسی، مصر ته روان شه، زه دې هلته فرعون ته لیږم تر څو زما منتخب قوم بني اسرائیل له مصره وباسي. موسی علیه السلام عرض وکړ: یا الله، زه څه حیثیت لرم چې فرعون ته ورشم او بني اسرائیل له مصره راوباسم؟ زه روانه او فصیحه ژبه نه لرم، ما هیڅکله په خبرو کې مهارت نه درلود، د خبرو په وخت کې زما خوله او ژبه کمزوري وي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. په دې وخت کې الله جل جلاله فرمایل: اندېښنه مه کوه، زه به له تا سره مل او ملګری یم. ستا ورور هارون د فصیح ژبې خاوند دی او هغه به در سره کړم تر څو دواړه یو ځای فرعون ته ورشئ. فرعون به زما امر ونه مني او بغاوت به وکړي او هغه به ستا خبرې ونه مني. بیا به په مصر کې زیات شمیر نښې او معجزې تر سره کړم. په خپل قدرت به مصریان په لوی لوی عذابونو اخته کړم او بني اسرائیل به له مصره وباسم. کله چې مصریان وګوري چې ما په خپل قدرت بني اسرائیل د دوی له منګولو څخه خلاص کړي دي، نو پوه به شي چې زه واحد او یوازینی خدای یم. له دې وروسته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هماغسې عمل وکړ لکه څرنګه چې الله جل جلاله ورته فرمایلي. په هغه وخت کې د حضرت موسی علیه السلام مبارک عمر 80 او د حضرت هارون علیه السلام مبارک عمر 83 کاله و. په دې وخت کې الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته داسې وفرمایل: فرعون به درڅخه وپوښتي، ما ته داسې یو معجزه راوښیي چې د هغې په لیدو سره زما یقین در باندې راشي. هغه وخت
خپله لکړه دې د فرعون مخې ته پر ځمکه وغورځوه او لکړه به په یو لوی مار بدله شي. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د فرعون دربار ته ورغلل او الهي فرمان یې پر ځای کړ. لکړه چې پر ځمکه وغورځول شوه د یو لوی مار په شکل بدله شوه. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون ته وفرمایل پاچا صاحب د بنی اسرائیلو د ملاتړ کوونکي خدای داسې فرمان ده زما بندگان پرېږده چې بیابان ته ولاړ شي تر څو هلته زما له حکم سره سم اختر ولمانځي. فرعون وویل الله څوک دی چې زه خبره ومنم او بنی اسرائیلو ته د تلو اجازه ورکړم. زه نه الله ته سر چیټوم او نه بنی اسرائیل پرېږدم چې ولاړ شي. د فرعون او درباریانو په وړاندې د الله جل جلاله پیغمبر د سین اوبه په لکړه ووهلې او سم دستي اوبه په وینو بدلې شوې. د سین مایان ټول مړه شول، اوبه ډېرې بدبویه شوې او د مصریانو لپاره نورې د څښلو وړ نه وې. په ټول مصر کې اوبه په وینو باندې بدلې شوې. د فرعون زړه هماغه شان سخت پاتې شو لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایلی و. د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام خبرو ته یې غوږ ونه نیوه. بیا فرعون بیرته قصر ته ولاړ او دا پیښې له پامه وغورځولې. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا الله تعالی پر فرعون او د هغه پر قوم باندې نور عذابونه هم را نازل کړل. په دې عذابونو کې اول د چونګښو آفت را نازل کړ. د نیل سیند له چونګښو څخه ډک شو. له اوبو څخه چونګښې راوتلې او د مصر ټوله ځمکه یې پر سر واخیسته. د خلکو کورونو، د خوب ځایونو، تنورونو او خانکونو ته ورسېدې. له هغې وروسته الله تعالی پر هغوی باندې د سپږو آفت را نازل کړ. دوړې او خاورې په سپږو بدلې شوې او په انسانانو او حیواناتو یې حمله وکړه. له دې وروسته په مصریانو باندې د مچانو آفت را نازل شو چې په پایله کې د هغې ځمکې ته ډېر ضرر ورسېد. بیا الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل ای موسی فرعون ته ورشه او ورته ووایه چې الله جل جلاله فرمایلی دي زما بندگان بنی اسرائیل پرېږده چې ولاړ شي او زما عبادت وکړي. که دې بیا د دوی له تلو څخه انکار وکړ او خپلې منګولې دې پرې خښې وساتلې نو الله جل جلاله به په خپل قدرت سره ستاسې څاروي، اسونه، خرونه، اوښان، غوایان، غواګانې، پسونه او وزې په یو وژونکې ناروغۍ اخته کړي. حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله دغه پیغام فرعون ته ورسوه خو هغه ونه مانه. نو په بله ورځ الله تعالی خپله خبره عملي کړه. د مصر ټول څاروي مړه شول خو د بني اسرائیلو یو څاروی هم مړ نه شو. مګر فرعون دا ځل هم خپل زړه سخت ونیو او بني اسرائیلو ته یې د تلو اجازه ورنه کړه. له دې وروسته الله تعالی د دانو آفت را نازل کړ. د انسانانو او حیواناتو ځانونه له مردارو دانو ډک شول. بیا الله جل جلاله پر مصر باندې تالنده ګلۍ او برېښنا را نازله کړه. ګلۍ له برېښنا سره ګډه په ډېر شدت ورېدله. په ټول مصر کې سخته ګلۍ ورېده او دوامداره تندرونه کېدل. د یادونې وړ ده د مصر په تاریخ کې داسې طوفان نه و پېښ شوی. د باندې ټول انسانان، حیوانات او بوټي ګلۍ ووهل
ونې هم ټوټه ټوټه کړې. یوازینی ځای چې له ګلۍ څخه خوندي و د ګوشن سیمه وه چې بني اسرائیل پکې میشت وو. د ګلۍ تر آفت وروسته موسی علیه السلام لکړه پورته کړه او د الله جل جلاله په قدرت سره پر مصر له شرق څخه یو باد راوالوت چې ټوله ورځ او شپه وچلید. کله چې سهار شو باد له ځان سره ملخان راوړل. مصر له یو سره تر بل سره پورې ملخانو یرغمل کړ. په دومره زیات شمېر یې برید وکړ چې ساری د مصر په تاریخ کې نه و لیدل شوی او لا تر اوسه هم نه دی لیدل شوی. ملخانو د ځمکې سر وپوښاوه او ځمکه داسې ښکارېده لکه رنګ یې چې تور وي. له دې وروسته الله جل جلاله موسی ته وفرمیل: ای موسی، خپل لاس د اسمان خواته پورته کړه تر څو په ټول مصر کې داسې توره تیاره خپره شي چې خلک پکې ډوب شي. حضرت موسی علیه السلام هم لاس د اسمان خواته پورته کړ او د الله جل جلاله په قدرت سره په ټول مصر کې توره تیاره خپره شوه. دغه درنې تیارې 3 ورځې دوام وکړ چې په دغه جریان کې مصریانو یو بل نشوی لیدلی او له کورونو څخه نشوی وتلی. خو د بني اسرائیلو په استوګنځایونو کې د معمول په څیر رڼا وه. فرعون یو ځل بیا موسی علیه السلام ځان ته ور وغوښت او ورته ویې ویل: ای موسی، تاسې بني اسرائیل ولاړ شئ او الله ته عبادت وکړئ. عیال او بچیان مو هم در سره بوځئ، خو خپل مال او څاروي به په مصر کې پرېږدئ. موسی علیه السلام وفرمیل: پاچا صاحب، داسې نشي کېدی. د خپلو حیواناتو د بیولو اجازه هم راکړئ تر څو وکولی شو خپل رب الله جل جلاله ته قرباني وکړو. زموږ ټول مالونه او څاروي به راسره ځي، یو به هم دلته نه پاتې کېږي. مګر فرعون بیا هم د الله جل جلاله امر ونه مانه او بني اسرائیلو ته یې د تلو اجازه ورنه کړه. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمیل: ای موسی، دا ځل به پر فرعون او مصریانو د وروستي ځل لپاره عذاب نازل کړم. له هغه وروسته به فرعون بني اسرائیلو ته نه یوازې د تلو اجازه ورکړي بلکې له دې ملکه به یې په زوره وشړي. حضرت موسی علیه السلام فرعون ته وفرمیل: د الله تعالی فرمان واوره چې داسې ده، په نیمه شپه کې به زه د مرګ فرښته په ټول مصر را نازله کړم. د فرعون له کورنۍ څخه نیولې تر هغې نوکرې چې میچنه چلوي، زه به د ټولو مصري کورنیو مشر زامن او لومړي پیدا شوي زامن هلاک کړم. حتی د مصریانو د څاروي او لومړني نر بچیان به هم مړه شي. بیا موسی علیه السلام د بني اسرائیلو ټول مشران راغونډ کړل او دا هدایت ورته وکړ: هره کورنۍ د قربانۍ لپاره یو ری یا سیرلی وټاکي او حلال دې کړي. د کورنۍ غړي د حیوان وینې په یو لګن کې واچوي او بیا د بوټو یوه ګېډۍ راواخلي، په وینو کې دې ووهي او د کور د دروازې پر چارچوب او په دواړو خواو دې ووهي. تر سهاره پورې د څوک له کوره نه وځي. دا ځکه چې هغه شپه به الله جل جلاله پر مصر د قهر او عذاب نظر وکړي. کله چې د کوم کور پر چارچوب باندې دغه وینې وویني نو هغه کورنۍ به په خپله پناه کې وساتي او الله جل جلاله به ملک الموت ته اجازه ورنه کړي چې کور ته ورننوځي او مشر زوی ووژني. دغه لارښوونه ستاسې لپاره یو حکم او قانون دی چې تل به یې تاسې او ستاسې اولادونه ترسره کوي. نو هر کال به د دې ورځې په یاد د پناه اختر لمانځئ. د دې خبرو په اورېدو سره بني اسرائیل الله جل جلاله ته په سجده پرېوتل، بیا ولاړل او هماغه کارونه یې ترسره کړل چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د الله جل جلاله لخوا ورته فرمایلي وو. په پای کې هغه وعده شوې ورځ راورسېده. په نیمه شپه کې الله جل جلاله د فرعون له مشر زوی څخه نیولې چې پر تخت ناست و، د هغه بندي تر مشر زوی پورې چې په بندیخانه کې پروت و، د ټولو مصري کورنیو لومړي پیدا شوي زامن ووژل. حتی د مصریانو د څارویو لومړي نر بچیان یې هم مړه کړل. د دې مصیبت په شپه فرعون، درباریان او د مصر ټول خلک راویښ شول او له ډېره غمه یې لوړې چیغې پیل کړې، ځکه چې په مصر کې داسې مصري کورنۍ نه وه چې په کور کې مړی نه وي شوی. فرعون موسی او هارون علیه السلام وروغوښتل او ورته ویل: تاسې ژر له مصره ووځئ او بني اسرائیل هم در سره بوځئ. تاسې غوښتل چې ولاړ شئ نو ځئ او د الله عبادت وکړئ. لنډه دا چې په هغه شپه د رامسیس ښار پر لاره بني اسرائیل له مصره ووتل. په دې کاروان کې له ښځو او ماشومانو څخه پرته تقریبا 6 لکه سړي وو چې پر پښو روان وو. دوی مالونه او څاروي هم له ځان سره روان کړل او ګڼ شمېر داسې خلک هم په کاروان کې ورګډ شول چې بني اسرائیل نه وو.
الله جل جلاله په دوو نښو سره د دوی لارښوونه کوله. د ورځې لخوا به د یوې پایې په شکل یوه ورېځ له دوی مخکې تله او د شپې لخوا به د یوې پایې په شکل اور له دوی څخه مخکې ته تر څو دوی ته روښنایي وکړي. کله چې فرعون ته خبر ورسېد چې بني اسرائیل تښتېدلي دي نو دی او درباریان یې پښیمانه شول او ویې ویل دا مو څه غلط کار وکړ، موږ باید بني اسرائیل له غلامۍ څخه نه وای آزاد کړي. لنډه دا چې د فرعون ټول ځواکونه ګاډۍ، آسونه، ګاډۍ چلوونکي او لښکریان په بني اسرائیلو پسې شول. کله چې بني اسرائیلو فرعون او د هغه عسکر ولیدل چې د دوی خواته را روان دي نو په زړونو کې ډېره ویره پیدا شوه او الله جل جلاله ته د نجات نارې پیل کړې.